تا عبادات خدمت جنرال صاحب و خدمت شما بزرگوار. ما یک هزاره هستم. همونتون معلوم است عکس استاد شهید عبدالعلی مزاری را پشت سرم زده است. با کسانی که قاتل از شهید خطاب نکن. ما به می لحاظ خواهشان اگر اجازه بدیم ما گپ میزنیم و سوال از شما دارم. کسانی را شهید خطاب نکن که در سر مردم از شما سوال داریم، چون رهبر یک مردم است. ما نمیشه هیچ وقت توهین نکردیم. خدای نخواسته که سر ما تو اطلاق قدر نمیتونی. کسانی که سینه های دخترهای افغانستان را بریدن شهید خطاب نکنی، برای ما قاتل است. قاتل است، باید محکمه شد. قاتل مزاری کیها بودن؟ قاتل مزاری اینها بودن که اینو تو شمله داشتن. ما انتقام خود گرفتیم. مولوی خالص کی بودن؟ لطفاً با موضوع بیاین. با حکومت دو سره کسانی را شهید خطاب نکن که در سر مردم میخ میکوبیدن. کسانی را شهید خطاب نکن که در سر مردم میخ میکوبیدن. لطفاً با موضوع تا بیاین. خواهش میکنم ما ای وقت بیتین. موضوع که هست موضوع بیاین. امان جان موضوع را فهمیدی که چی هستن؟ بله موضوع را فهمیدم. امروز در حکومت موضوعات هست که مردم بیچاره تکلیف دادن و همین موضوع را صحبت کنیم. دقیقاً موضوع فعلا که آن چیزی که 50-50 تقسیمات شدن در حکومت فعلی افغانستان بین اشرف غنی و بین عبدالله، این قناعت بخش برای مردم مظلوم بیچاره نیست. این تنها امتیاز دهی یا امتیاز برای رهبرای خودفروخته، برای رهبرای یعنی خائنایی که در بین مردم افغانستان هستند. چی در رأس پشتون است، چی در رأس هزاره است، چی در رأس تاجیک است، در رأس ازبک است، هر کدام از اونها است. ما امروز درد مردم افغانستان در کدام جای ببریم که درد مردم افغانستان حل شود؟ در حکومت امارات اسلامی افغانستان، در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، در دو حکومتی که فعلا ادعا دارن در افغانستان، چرا همه روزه مردم مظلوم بیچاره افغانستان قربانی میشن؟ امروز در بین سمت شمال میبینن که شبانه روز طالبا در ولایت ولسوالی در یوسف، ولایت سمنگان، همچنان شلگر، همینجا عملیات دارن، مردم قربانی میشه. هم شکل از نیروهای امنیتی افغانستان میبینن کورکورانه عملیات خود در دیگه ولایت ها انجام میتن. قربانی در بین مردم هستن، فداکاری را مردم میکنن، نتیجه گیری را دیگه ها میکنن. کسایی که از آدرس پشتون است، آقای غنی مدت 6 سال میشه تقریبا در رأس حکومت قرار گرفته، چه خدمتی برای پشتون کردن؟ امروز تمام تفریق نفگانی را، تمام قوم پرستی و فاشisتی را، هر رقم کار مشکلات بین مردم افغانستان غنی کردن. انجینر صاحب در دویم رستیال څه نومیږي د اشرف غنی دویم رستیال څه نومیږي؟ سرور دانش سرور دانش خلیلی و آقای محقق را در جمع خائنا رهبرای خائن خطاب میکنی؟ کل از جا خائن است، کل از اینا خائن است. ما هیچ وقت زمان ما و شما اگر واقعا صدای مردم بشنویم، اگر اینا خدمت گزار می بود در بین مردم، امروز سرنوشت هزارهایی نبود که در راه ها قتل عام شوند. امروز سرنوشت هزارهایی نبود که در خانه هایش قتل عام شوند. دلیل از چی است؟ و ما یک گله خاص از امارات اسلامی داریم که شما نمایندگی از امارات اسلامی میکنین. بلیاز خدا مردم درگیر نکنین. چرا مردم از مردم شما امتیاز میگیرن؟ خصوصا مناطق هزارجات. امروز طرف ولایت غزنی ناامن است، ولایت بیسود میدان وردک ناامن است، مزار شریف ناامن است. شما الحمدلله مسلمان هستیم، ما جزء از این مردم افغانستان هستیم، الحمدلله مسلمان هستیم. اگر شما در اسلام افتخار دارین، خب ما افتخار داریم. اگر شما در افغانیت، در انسانیت، در وطندار بودن افتخار دارین، خب ما افتخار داریم. ایرا شما باید یک پیام جدی بگیرین. ایرا برای کسایی که در امارات اسلامی افغانستان وظیفه دارن، وظیفه خود انجام میتن، مخالف مردم نباشین، بالای مردم مظلوم بیچاره امتیازگیری نکنین. گروهتان معلوم است، جنایتان معلوم است. یک حکومت مزدور، یک حکومت بی صلاحیت. آقا انجینر صاحب ز په انګلیسي نه پیګم دا ورور نوم څه ده؟ آقای امان الله طالبان در صف مردم قوم شریف هزاره از خود مردم داره، طالبا داره. گنی ما بر تو ویدیو کلیپ را نشان میتم که از قوم هزاره با مذهب شیعه از امارت اسلامی
قماندان برجسته امارت اسلامی از طالبان نه تنها که به قوم پشتون تعلق نداره، به همه اقوام افغانستان احترام داره و از همه اقوام اینجا یک سوال است. اگر یک دقیقه امان الله، آقای امان الله، یک دقیقه. امارت اسلامی اولین دفاع را که از قوم هزاره بلکه از همه افغانا کرده نابود ساختن داعش بود که همه قربانی را مردم همه افغانستان داد، از بدخشان، تخار، هلمند، مزار، از همه. او معلومدار است که داعش قاتلای نه تنها قاتلای قوم هزاره بود بلکه قاتلهای تمام افغان ها بود. قربانی را که امارت اسلامی در برابر داعش داد او چشم پوشیدنی نیست، به خاطر داد که قوم هزاره را قوم خود میدانست، وطندار خود میدانست. اگر نه داعش را رها میکرد که با قوم هزاره رقم کار را میکرد، قوم هزاره میدانست داعش. کسایی که به نام طالب حمله میکنن اینا کی هستن؟ به نام طالب مجبور که از هر قوم دفاع کنه. او اگر از قوم هزاره باشه، شما اگر از قوم پشتون باشه، این حق مسلم امارت اسلامی است که از همه اقوام جنگ میکنن، از همه ولایات از همه ولایات دفاع کنه. سعی کو دمی غزنی، دمی جاغوری از قوم هزاره یک لندغر یا قماندان چقدر مردم کشته. امارت اسلامی مجبور است که دمی روی از اونها را بگیره، در مقابل اونها ساده شود. یعنی هزاران تانوز سرخانه‌ای ولو که او قماندان پشتون باشه. اسدالله خالد پشتون است، اشرف غنی پشتون است، کرزی پشتون است، جنرال رازق پشتون بود، لیکن امارت اسلامی همه ایشان را تارگت کرده. نه تنها که در امارت اسلامی قوم پرستی نیست، کسانی که در بغل اشغالگر قرار داره طالبان ها را لازمی هدف قرار میتن، کسانی که مردم هر قوم جور میتن، اگر هزاره باشه، ازبک باشه، اشغال میکنه، خانه هایشان چاپه میندازه، وار شهید میکنن. امارت اسلامی حق مسلمشان است که از پیششان دفاع کنه و هیچ در امارت اسلامی هیچ تعصب نیست. ما از قوم شریف هزاره در امارت اسلامی قماندان های برجسته داریم که در برابر اشغال جهاد میکنه. شما هم شاید خبر باشین در بامیان بسیاری مردم قوم هزاره در برابر اینمی حکومت دشت نشانده امریکا قرار داره، جهاد میکنه مسلحانه. اگر که شما خبر نباشین ما نمیگم، لیکن قوم هزاره بسیار مجاهدین در صف امارت اسلامی داره. تشکر جنرال صاحب. ما یک چیز خواهش میکنم که را به دقت یک پیامی از ما را گوش کنین، چون ما گفتم اگر در هر چیزی شما افتخار میکنین ما هم افتخار میکنیم. ما مخالف رهبرای خود فروخته خائن هستیم، بودیم و هستیم. ببینین از اوایلی که هزارها از مزاری گرفته تا حال را، تمام هزارها اگر هر گروهی بودن، هر جنایی که در افغانستان بودن، هزارها خواهان جنگ نبودن. در افغانستان نمیخواین که خونریزی شوند، جنگ شوند، بالای خانه های کسی تجاوز کنن، حمله کنن، یا کسی را در راه سر ببرن، یا کسی را در راه پایین کنن. به قتل و کشتار هیچ وقت علاقمندی از این نداشتن و ندارن، افتخار از این دارن. ما خواهش لیکن شده کسی را که شما تصویرشان در آغوشتان گرفتین، کسی هست که به هزارها مردم افغانستان به شهادت رسانده. داستانهای ظلم مزاری در تاریخ افغانستان نوشته شده و هیچ وقت نبخشیده نیست. این ظلمی است که نافراموش شدنی است. ولو از هر قوم نمایندگی کنه، مزاری یک قاتل افغان هاست و ظلم های مزاری و همه تنظیم های که کابل سبب شد که طالب به میان آمد. بله انجینر صاحب مهربانی. جنرال صاحب برادر جان امان الله جان، بله صاحب، شما خیلی خوب گپ زدیم و حقیقتا ما به این موضوع آمدیم که چطور امی مظلوم و بیچاره ملت افغان از دست انمی اشغالگرایی که اونجا ششته و به یک نام به دیگه نام خود در دوبای و در ترکیه و در امریکا جایهای خود جور میکنه، پارکها جور میکنه و سر مردم ما و شما اینا تجارت میکنه. هزاره اونجا ششته تجارت میکنه، بازارها پشتون ششته تجارت میکنه، تاجک ششته تجارت میکنه،
این خدمت کرد با کدام خدمت؟ اینمی گفهای خودت خوب است و ما یک چیز برات بگم. چند روز قبل که محمد آصف محسنی آیت الله محسنی وفات کرد، شما شاید این قدر خفه نشده باشید چقدر که ما 2 روز ناراحت بودم، بخاطر که یک مجاهد بود، یک حقیقتا یک آدمی بود که صلح‌آمیز بود، ولی مردم عالی که اونجا ششته اونا نمیخواد که پشتون با هزاره و تاجک و ازبک با هم بشینن و یک ملت متحد باشند. شما الحمدلله مسلمان هستیم، مذهب یک چیزی بعدی است، ولی اینا ما شما را از ما شما استفاده میکنه، طالب و به نام ازبک و تاجک و هزاره در بین خود میندازن اینا حکومت خود بکنه. و شما میگه که او برادر ما حق خود هزاره را میگیریم، او حق هزاره تو میگیری، میری اونجا کارا را میکنی، با اونجا وزارت تقسیم میکنی، بچه خود و دیگه بچه کاکای خود دیگه هزاره همینطور بیچاره دمو غریبی و دمو بیچاره دمو کشتر هستن، همینطور پشتون ما، همینطور تاجک ما، همینطور حالا تماما نور چی داشتن؟ این قدر مال داشتن، همه تاجک این قدر دارن، باید همه این قدر چیز میکرد که برادر ما که یک لقمه نان میخوریم باید همه تاجک بخوره. هزاره میگفتن که ما یک لقمه نان میخوریم باید همهش بخوره. پشتون همیتون میگفتن ما برادر هستیم. افغانستان از هزاره، از تاجک، از ازبک، از پشتون، از کوچی، از همه ما شماست. ما همه ما شما برادر هستیم. امیر از اینها که آمدن از غرب آمدن و امود چیزهایی که شما به نام دموکراسی و به نام سکولاری تطبیق میکنه و در عین حال دین میکنه. اینا دوزها هستن، اینا هر یکش که به نام زیادترش به نام مجاهدین که آمده بودن، اما مجاهدین مالی اونجا ششته و مملکت ما شما را میپروشه. مجاهد حقیقی اونجا نیست، مجاهد حقیقی که در هزاره بود اونجا نیست. اونجا اون مردم ششته بود که همو عروسی دیدن که در عروسی عروس میکشد و دیدی که خداوند چطور جدا داد. و عروسی کی بود؟ و پشتون بود یا هزاره بود؟ هزاره بود. چرا اینقدر ظلم کردیم؟ ای خود برادرت است، منامی اونجا تقسیم کردیم، ولی این به محقق هیچ نمیتا، به این هم میتا به محقق و به خلیلی که شما نماینده هزاره هستی، خود که با نمایندگیش کار میکنی، همونجا بیاد خانیش هم باشی که در خانه چیزی داره که بخوره یا نداره که بخوره، کلی مریض داره یا نداره. بله امروز برادر مردم دولتی برادر هزاره، ازبک، تاجک همه ما شما باید استاد شویم و پیشروی همین مردم بگیریم که او برادر تا چی وقت تاکای همین 40 نفر سر ما حکومت میکنه، سر ما شما تاکای ما شما یک گپ گفتید که طالبان با هزاره جنگ میکنه چیزی، او برادر او طالبان نیستن، او داعشی هستن، این پروسی امریکا هستن، این پروسی همین حکومت هستن که اونا را جور کده که ما شما را در اختلاف بندازن، سر بین ما شما یک اختلاف و جنگ بندازن که هزاره را بگویه که استاد شد پشتون شما را میزنه، استاد شد تاجک شما را میزنه، تاجک همیگه استاد شد. این موضوع است برادران، همین پیغام باید تو وقت گفتیم که همه مردم بشنوید. ورور ورستای پیغام دا ورکوم بیادر امارت اسلامی خانه مشترک همه اقوام افغانستان هستند. اگر ما سر تو ظلم شود از تو دفاع کنم تایکو بیادر اگر سر تو وقت سر تو ظلم میشه ما از تو دفاع کنم، سر ما ظلم میشه تو از ما دفاع کنی. یک دقیقه ما انشالله اگر 2 نفر در افغانستان میبود با خدای مشکلات نه کمپاین نکن. مزاری را ما قاتل خطاب میکنیم، خونخوار خطاب میکنیم، ظالم خطاب میکنیم. شما مزاری را کشتیم، شما قاتل نیست. کشتیم بله، ما اعزاز کشتن مزاری را داریم بله، اعزاز کشتن مزاری با سر چشم قبول میکنیم و فخر میکنیم، فخر میکنیم که انتقام مردم جوردیده افغانستان از مزاری گرفتیم و خوب تو بدل خوب کشتیمش. بله این کار نمیکنیم. برادر امان جان اینطور نکو، مشکل این است که ما گفتم برایت که موضوع مزاری و دیگر ببینین بزرگوار، شما
حداقل میفهمین اینا کار درست نیست. او برادر ما شما اختلاف کم کنیم. مزاری بله در این رقم گپا مشکل ما و شما زیاد میشن در این رقم صحبت. نه ما او را قاتل خطاب میکنیم ولی او قاتل افغان است. جنرال صاحب مارشال صاحب صبر کن. ما میرا میگم که او برادر شما ایرا بان که مزاری خوب آدم بود یا او را بانه که کی خدا خوب آدم بود، بیاین که با هم شوین این مملکت خدا نجات بدیم. این مملکت خدا از مردم که مملکت ما شما را اشغال کرده از اون نجات بدیم. ما شما را به یک نام به دیگر نام به جنگ میندازن. آمیدی دیگه انشاءالله وقت به دیگه برادر میتیم. همین مشکل در کجاست؟ مشکل در کجاست؟ برادر ازاره ما به دیگه مردم هم وقت که ما یک پیام برای خودت داریم، برادر ازاره ما برایتان یک پیام داریم. شما وقت سابقه طالبا را ببینین، در وقت خودشان در وقت طالبا هم بازارا چنجان هیچ بازارا انسان به نفع انسان سعی نمیکردن. میگفتن اگر دا ګوره دا موضوع باندې خبرې وکړئ، دغه چټیات او دغه فضول خبرې مه کوئ، ځان د خلکو ته مه ښکاره کوئ، موضوع باندې خبرې وکړه. راځئ موضوع ته به راشو. موضوع ته به تاسو په افغانستان کې شتون نه لرئ، بیا د افغانستان په یو غټ سیاسي جماعت باندې دومره بې ځایه نیوکه کوئ. نه دی بل ته بیا وګوره، دی بل اربکي ته وګوره، ته ورسه خپل مړي د طالبانو نه راوړه. اوس دا زموږ طالبانو یو ګیله کړې ده د تګاو، ګیله مې تاسو ته راوړ. ته په موضوع خبرې وکړه، په موضوع باندې که خبرې کولی سې. موضوع ته راځم زمونږ شکاساری بړینګا بابا باندې د خبرې وکړه. خبرې ته غوږ ونیسه، هغې ته هم راځم او دا اول به خپل ولسوالۍ د طالبانو یو ګیله تاسو ته ورکړم، کېدای شي امارات یې ټول واوري. نماینده وربکه آفرین په هغه طالبانو چې د تاسو جزر یې وویسته. هلته انټرنیټ نشته، د هغې ما ته یو پیغام را لېږلی. دغه موضوع باندې پیغام د جب کې کېنه، خپل د اربکۍ غم دی وکړه، موضوع باندې خبرې وکړه. موضوع ته به راشو. هغې پیغام کې دا لیکلي دي چې طالبان موږ سره د مور او د میرې چلند طالبان خپلو کې سره پوهېږي. راجیږي که طالبان خپلو کې سره پوهېږي، تاسو پکې کار نشته، خپل د مردارو غم مو نه چې قطع کوې مې بیا نه راځم. وخت په موضوع باندې خدای دې یو څوک به یو پیشنهاد لري، هغه به کار د هغه کې د تاسو کار نشته، ته مخالف یې. چې طالبان وایي چې زمونږ ګوره طالبان وایي خبرې وکړه. آفرین دې په هغه طالبانو چې تاسو جزر یې ویستله، بیس نه راوتلی نه سئ. تره دې پلار دې ټول خاندان دې راته معلوم ده. بېغمه اوسېږه، جزر هم درته پاستلی دی. غمې مه کوه، سره معلوم یو، سره معلوم یو. موضوع باندې شاټساري بابا باندې د خبرې وکړه. سړی پوه که زه د حماسي پسو پسې راغلی یم، یا پسونه تاسو ته هم رالیږي که نه راځي پسونه؟ حماس ګوره هغه ډېر لوی عالم ده، موږ ټول ورته احترام لرو. پښتو ته انجینر صاحب ډېر بخښنې سره یو عرض کوم، جنرال مبین صاحب او انجینر صاحب، داسې کسانو وخت مه ضایع کوئ، صحیح عاقل سړیان راوغواړئ. دا خلک ولاکه په دسترخوان هم تاسو ته بهتره خبره ده، و لیونیانو باندې باید وخت ضایع نه سي. دا پیزا کارکوونکي پرېږده چې همالته پیزا کې خپل اډرونه وکړي، دا دې باندې وخت مه ضایع کوئ. یوه قصه درته وکړم، وایي کوم ساکشو یو جرمني کې جومات کې دعا کولې چې یا الله شهادت یا الله شهادت. یو بل افغانی ورغلی ورته ویلي د زوی مړي زو افغانستان ته ته نه ځې، جهاد ته نه کوې، او دلته په پیزا او برګر کې څوک درته بم نږدي، نو څنګه به شهید شې؟ همدا حال ده. منتقم صابر صاحب مهرباني وکړه، خپل نظر دی وایي د موضوع باندې. بله سلام علیکم انجینیر صاحب. وعلیکم السلام، څنګه حال ده صاحب؟ بله تاسو ته، تاسو میلمنو ته، تاسو لیدونکو ته، تاسو د لایف له طریقه ټول سلامونه کوم. ما په کمنټ کې نوشته کې ښه دغه سړی د قطع دا ډېر کنزلمار ده، د یو نیم خبره او دلایل هم نه لري. دا خلک مور سوي دي، په زړه باندې د نجاست او منافقت مور لګېدلی دی. تاسو دا مجلس خرابوه او کره دلایل او معلومات هم نه لري. نو راځم بیرته تاسو موضوع ته، تاسو موضوع څه باره کې د انجینر صاحب څخه دا نظر ورکړم.
د انتخاباتو شرمېدلې فیصلې او نتیجې او د افغانستان او د آینده دپاره د حرکت زیری و ډیره ښه موضوع معرفي کړې ده. دا د انتخاباتو نتیجه خو عبدالغني صله انجینر صاحب دا خو داسې څه والله ډېره شرمېدلې مسله ده. دا له دې ښکاره شوه چې یو ډېره ښه او روشني په لاره را روانه ده. نو دوی نه یې غوښته چې یو مقتدره او قوي حکومت جوړ کړي د مذاکراتو لپاره د طالبانو په مقابل کې. خو متاسفانه دوی د ویش د واک په ویش باندې اخته شول. نو دغلته دوی کولی نشي چې یو ښه موضوع نه یو ښه موضوع نه د بین الافغاني خبرو د طالبانو په مقابل کې کینی. نو زه راځم دې ته دغه ویش څه دی دوی دا هغه ویش ده چې په قومونو ویشل شوی دا هېڅ نتیجه نه ورکوي او هېڅ چا ته د منلو وړ نه ده. او لا تر اوسه ما په یو خبر کې وویلې چې لا تر اوسه ارګ د غني ټیم دا خبره نه ده منلې. نو منتظر یاستو څه شی به سي. لا تر اوسه هم د دوی جنجال حل نه ده. نو دا ډېره شرموله خبره ده ځکه ډېر خلک اوس هغه کسان ما پېژندل چې ډېر کلک ولاړل په دې حکومت باندې هغوی هم هغه سوي دي مخونه یې تاو کړي دي او اوس نه غواړي چې دغه موضوعاتو کې اصلا خبرې وکړي. داسې یو کار سوی ده اوس انجینر صاحب چې دې ته هېڅوک یو دلایل او یوه ښه ارزونه له دې نه نشي کولی او هېڅ خبره هم څوک نه لري دلته. داسې یو شرمېدلی کار دی تاسو په خبره. نو زه داسې یو نظر هم مستقیم نه لرم چې دوی باره کې وغږېږم. اصل د ما دغه ټول مطالعه او دغه ټول معلوماتونه چې زه راټولوم په آینده باندې ده. نو دغه حکومت چې دوی جوړ کړی دا د فشار لاندې حکومت ده. هلته نفوذ ایران لري، هلته نفوذ امریکا ده، روسیه ده. دوی د خپل منځو کې سوړ جنګ کې روان دي چې څوک څونه قدرت واخلي. نو دلته دوی ته هغه شرم ده چې یو ایرانی راځي دوی ته د سرنوشت ټاکي. یو ایرانی ډیپلومات راځي په بحراني وخت کې چې دلته خلک په مرض اخته دي، هلته د ایران په پوله خلک شهیدان سوي دي، د دې پوښتنه نه کېږي او ایرانی راځي دلته دوی ته سرنوشت ټاکي. دا شرمېدلې ښه موضوع هم ټاکلې خو ډېره شرمېدلې موضوع ده. زه نه غواړم د دې باره کې څه بحث وکړم. همدغه خبرې وې اصلا نظر نه لرم. اصلا د دوی هغه شرمېدلې چهره به نور هم راوځي او په لاره یو ښه بدلون را روان ده. خوشحاله اوس خدای دې خوشحاله لره الله دې کامیاب لره. انجینر صاحب رحمت الله مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ. السلام علیکم انجینر صاحب محترم. تاسو ته سلامونه. جنرال صاحب مبین ته، نګیال صاحب ته، قاری جمال صاحب ته، عمر جمال صاحب ته. زه فقط دغه بسیط زمونږ جنرال صاحب مارشال شوی ده. مارشال ماشاءالله سیف من سیوف الله ده ان شاء الله.